د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د ځوان وزیر دفاع خبرې په پاکستان د اټوم بم په څیر راپرېوتې دي. تېره ورځ د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وویل چې په افغانستان ګرځېدونکي ډرون الوتکې د پاکستان له لارې پر افغانستان راځي. پاکستاني رسنیو په دغې مسلې ته په پراخه کچه غبرګون ورکړی. پاکستان وایي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره د افغانستان پر ضد وکاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د دفاع مولوي محمد یعقوب مجاهد څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې پاکستان اجازه نه ورکوي څو امریکایي الوتکې د دوی له خاورې تیري او پر افغان خاوره برید وکړي. پاکستاني لوري ویلي چې دغه ډول څرګندونې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې امریکایي الوتکې د پاکستان له خاورې تیریږي او پر افغانانو بریدونه کوي. پاکستان داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې امریکایي الوتکې د پاکستان له خاورې د راتګ پرته له بلې هیڅ خوا هم افغانستان ته نشي راتلی او نه هم له پاکستان پرته د سیمې هیوادونه د امریکایي الوتکو ته اجازه ورکړلی شي. په سیمه کې یوازینی هیواد پاکستان ده چې امریکا سره قرارداد لري. ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، چین هغه ګاونډي هیوادونه دي چې افغانستان خوا او شاته پراته دي. دغه ګاونډي هیوادونو له جملې څخه هیڅ یو هیواد هم امریکا سره نه دا قرارداد لري او حتی د امریکایي بلاک کې هم نه دي شامل. د دې له جملې څخه یوازې پاکستان ده چې امریکا سره قرارداد لري. که چیرې حقیقت ته وګورو، که چیرې دغه الوتکې د پاکستان له لارې نه راځي نو کومې خوا راځي؟ څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رڼا ثناء الله افغانستان ته د دښمن ملک خطاب کړی و. هغه په خپلو خبرو کې د عمران خان په ضد خبرې کولې. هغه وویل عمران خان هغه څه وایي چې د پاکستان دښمن ملک افغانستان یې وایي. اور یہاں تک کہ پاکستان کی ریاست پہ وہ الزامات بھی لگا دیے گئے جو دشمن ملک افغانستان نے بھی نہیں لگائے. آج میری پریس کانفرنس میں میرا جملہ یہ تھا کہ جس طرح سے پاکستان کی ریاست پہ عمران خان نے الزامات لگائے ہیں اور خاص طور پہ جو ڈرون حملہ ہوا افغانستان میں، تو ایسے الزامات تو کسی دشمن ملک اور افغانستان نے بھی نہیں لگائے. تو اس میں جو لفظ اور ہے شاید وہ سلپ ہوا یا کٹ گیا. تو میں یہ وضاحت کرنی چاہتا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا هغه په ښکاره توګه د افغانستان حکومت ته د دښمن کلمه وکاروله. نوموړي وزیر وروسته بیا په وضاحتي خبرو کې ویلي دي چې د دوی دا مطلب نه و چې پاکستان د افغانستان دښمن ده، بلکې په دې وخت کې د ده ژبه ښویېدلې ده. خو هغه څه چې په زړه باندې و دلته یې په خوله وویل. د زړه خبرې کله کله په خوله راځي، هغه هم په داسې وخت کې چې د ده موضوع ته د ده هیڅ پام هم نه وي. نو په داسې یو ناپامۍ کې د ده د زړه خبره خولې ته راغلې ده. پاکستان هڅه کوي چې دواړه طرفونه خوشحاله کړي، هم امریکا خوشحاله کړي او هم طالبان، خو داسې هیڅ کله هم نشي کېدلی ځکه دا هر چاته واضح او معلومه ده چې دغه الوتکې د پاکستان له لارې څخه بغیر بله لاره نه لري چې افغانستان ته راشي. همدارنګه نن د افغانستان د ترانسپورت وزارت ویلي دي چې د افغانستان په لوی هوایي ډګرونو له جملې څخه یې په څو هوایي ډګرونو کې د رادار فعالولو کار پیل کړی ده چې ډیر ژر به دغه رادار فعال او کومې الوتکې چې د افغانستان په فضا کې ګرځي په نښه کړي. د پاکستان پالیسي د افغانستان په اړه همیشه د جنگ او جنجال پالیسي ده. لکه څنګه چې هیڅ ګاونډی هم نه غواړي چې ترخوای قوي ګاونډی واوسیږي، نو پاکستان هم نه غواړي چې افغانستان یو قوي ملک واوسي. هغوی همیشه د هر افغان حکومت پر ضد د تخریبي کړنو لاس پورې کړی ده. اوس هم پاکستان داسې هڅې کوي چې د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي او افغان ولس په نوي حکومت بې باوره کړي. د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي چارو کمیسیون غړی او مدني فعال ښاغلی مولوي ضیاء الرحمن اصغر تېره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان د امرالله صالح لپاره په پیښور کې یو دفتر خلاص کړی ده. هغه اسلامي امارت ته سپارښتنه کړې وه که چیرې پاکستان واقعا دا کار کړی وي
نو په افغانستان هم باید د پاکستان پر ضد وسلوال جنگیدونکو ډلو لپاره په افغانستان کې یو دفتر خلاص کړي. په پاکستان د فشار لپاره طالبان ډیر وسیلې په واک کې لري چې تر ټولو مهمه یې د TTP یا تحریک طالبان پاکستان ده. TTP چې د طالبان سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو معنوي بچیان بلل کیږي، په پاکستان کې په مکمله توګه فعال دي. که چیرې افغان طالبان د TTP څخه وغواړي او اهداف ورکړي نو TTP به ضرور هغه اهداف په نښه کوي. حتی افغان طالبان د TTP له لارې کولی شي د پاکستان په مهمو نقطو کې عملیات اجرا کړي. همدارنګه د ملي دفاع وزارت ملا محمد یعقوب مجاهد پرون په یو خبري کانفرانس کې پاکستان ته د وسلو د قاچاق په اړه څرګندونه وکړي. نوموړي د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان ته وسلې قاچاق شوي او ځینې انځورونه په پاکستان کې لیدل شوي دي، واقعیت څه ده؟ آیا تاسې دا تاییدوئ او که نه؟ پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته د پوځي وسایلو او وسایطو انتقال کېدلی شي په اولنیو هغو شرایطو کې چې نه موږ منظم وو او نه تیره اداره پاته وه. دلته په دغسې یو غیر منظم او داسې یو حیرانوونکی حالت چې موږ ورسره مخامخ سو چې نه موږ دا فکر کاوه او نه تیرې ادارې او امریکایانو دا فکر کاوه. په دغسې یو بې کنټروله حالت کې کېدلی شي بعضو خائنانو دا کار کړی وي، ملي خائنانو دا کار کړی وي چې په هیڅ صورت د توجیه وړ نه دی. او وروسته چې کله موږ خپل حکومت او یا ملي دفاع وزارت یا نور وزارتونو د خپلو وزارتونو چارې په لاس کې اخیستې دي، کارونه کنټرول سوي دي، بیا هیڅوک ثبوت نشي پیښولی چې کوم شی دی پاکستان یا کوم بل هیواد ته تللی وي یا نقل سوی وي. بله پوښتنه یې څه شوه؟ قطر ته موږ په سفر کې یو تړون خو نسو ورته ویلی، تفاهم نامه غوندې یو شی د دوی د خوا پیشنهاد و چې دا هم د اردو په روزنه کې چې ابتدا به د دې څخه وي. موږ په هغه باندې بحث روان کړی دی. دلته په ملي دفاع وزارت کې یو هیئت ما تعین کړی دی ورته، هغوی به په دې اړه زموږ د ملي ګټو په رڼا کې موږ ته مشوره راکوي. وروسته به موږ په دې اړه د مشرتابه سره جریان شریکوو. د مشرتابه د خوا چې کله اجازه وشي بیا به دا چاره ترسره کیږي. ډیره مننه. سلام وطندار رادیو.